واه چې څه کرې هغه برې وې. سلام امینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر ستړي مشي. انګلند په ټیسټ کې آیرلینډ په 38 رنزونو وسوځاوه او ویې ګټه. د پاکستان 28 کلن محمد عامر له ټیسټ لوبو استعفا وکړه او وایي که په نورو فارمیټونو کې هم ونه ځلید استعفا کوي. د سریلانکا ملنګا هم استعفا کوي چې ځوانانو ته لار برابر شي، خو زمونږ په ټیم کې لا هم 40 کلنو لوبغاړو د ځوانانو ځای نیولی دی. د افغانستان په کرکټ بورډ کې اجرایي رئیس او عمومي مشر وټاکل شول. ګلبدین لري او اصغر معاون د کپټان شو. نور کارونه هم وشول او اوس په دې فکر او هڅه کوي چې انډي مولز د غوراوي له کمیټې څخه څنګه لرې کړل شي. ولې؟ ځکه چې د هغه د فټنس په ټسټ کې د ځینو ورونه، د ځینو خوریونه او د ځینو خپلوان ناکام او له لوبو پاتې شول. که د انډي مولز داسې ازموین روانه وي، د ملي ټیم اکثریت سینر لوبغاړي به هم ناکام شي. چې ناکام شي ټیم کې ځای نشته. چې ټیم کې ځای نه وي بیا خو کرکټ تباه دی. نو ځکه باید انډي مولز نه وي چې هغوی خپل آرام کرکټ او کاروبار وکړي. وطن خو هسې هم در په در دی او هیڅوک هم په کیسه کې نه دي. نو اوس د دوی فکر دی چې کرکټ هم موږ ته در په در او خاورې په سر کې. دوستانو لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ چې ځینې لوبغاړي وایي چې انډي مولز هم د کرکټ څخه باید لرې شي. تاسو څه نظر لرئ؟ څه فکر مو ده؟ لاندې په کمنټ کې را سره یاد کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.